السلام علیکم. زما وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده یو نوی پروګرام سره دی کې زه خپل څه شعرونه دي چې تاسو سره شیر کول غواړم تاسو اورول غواړم. امید دی ستاسو به خوښ شي. نو دا اول شعر چې دی دا خو دی د مور په باره کې ما خپله لیکلی دی. مور چې په سر را له لاس کیږدي لکه چې دواړه دنیاګانې را سره دي. مور چې په سر را له لاس کیږدي لکه چې دواړه دنیاګانې را سره دي. چې د مور په مخ مې نظر پریوزي زه ویم کونجیانې د جنت زما سره دي. دا بل شعر چې دی زما وروڼو خویندو دا د پښتون قام باره کې دی. دا لا پوره کمپلیټ نه دي. دا شعرونه ما جوړ کړي دي. دې سره به نورې کړۍ هم جوړیږي خو فی الحال دا لږ لږ شعرونه زه تاسو سره شیر کوم. قامونه که خبر شي چې معنی د پښتو څه ده. قامونه که خبر شي چې معنی د پښتو څه ده نو زمونږ د پښتنو به خلک ښکل کړي قدمونه. او یو بل شعر دی دا زه تاسو سره شیر کوم. دا زمونږ یو ورور دی چې هغه خپل پیج کې شعر اچولی او هغه وی چې د دې په حساب سره شعر تاسو جوړ کړئ خپل او هغه ولیکئ. نو د هغه شعر درته اول ویم چې کوم هغه ورور په پیج باندې خپل شعر اپلوډ کړی و په فیسبوک. ورځ میخانه کې تیروم شپه په جومات کې کوم زما ساقي او مولا دواړه ښه پاخه یاران دي. دا د هغه شعر و. هغه وی چې دې سره تاسو خپل شعرونه جوړ کړئ. د دې په جواب کې بیا ما خپل یو شعر ورته لیکلی و چې هغه تاسو سره شیر کوم. د میخانې دروازې بندې که نور د میخانې دروازې بندې که نور زه د جومات په دروازه کې ښه یم ساقي دا ستا خواله نور نه درځمه زه د ملا پسې سجده کې ښه یم. او دا بل یو شعر دی چې هغه هم فیسبوک باندې زموږ یو ورور اپلوډ کړی او ویلي چې د دې شعر په جواب کې تاسو خپل یو شعر ولیکئ. نو اول درته زه هغه شعر ویم چې کوم هغه ورور په فیسبوک باندې اپلوډ کړی دی یعنی هغه په فیسبوک باندې ورکړی دی په خپل پیج باندې. ډېرې مې وژړلې شپې درپسې خو په خندا لکه سحر نه شومه ډېرې مې وژړلې شپې درپسې خو په خندا لکه سحر نه شومه. نو د هغې په جواب کې ما خپل چې کوم شعر لیکلی دی چې کله ما هغه پوسټ وکتم هغه ټایم کې ما دا شعر جوړ کړو بیا مې ورته اپلوډ کړو. زه تاسو سره د هغې په بدل کې مې د هغې په پیج باندې کمنټ کې دا شعر ولیکلو نو هغه زه تاسو سره شیر کوم. خپل هغه شعر د دې شعر په جواب کې ډېرې مې وکړې شوګیرې درپسې خو زه په تا پسې پاگل نه شومه ډېرې مې وکړې شوګیرې درپسې خو زه په تا پسې پاگل نه شومه د ځان ورک بیا را پیدا شومه زه د ځان ورک بیا را پیدا شومه زه د خپل ځانه هیڅ خبر نه شومه. او دا افسر افغان صاحب په خپل پیج باندې په فیسبوک پیج باندې د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو پکچر ورکړی و د هغې کې د وطن ښکلا ذکر شوی و. د هغې په کامنټ کې ما بیا دا شعر په هغه ټایم جوړ کړو مې لیکلو مینه آبادي دې وي وطن کې خوشحالي دې وي ښایسته ښکلې سپرلي دې وي هر خوا ته هریالي دې وي. او دا بل یو شعر دی د مینې محبت او د سیالو سړی دې نه مري د مینې محبت او د سیالو سړی دې نه مري د ننګ غیرت نه ډک د پښتنو سړی دې نه مري. او دا یو بل شعر دی هدیره کې خندا منې د عالمه په قبرونو کې پراته ښکلي ځوانان دي هدیره کې خندا منې د عالمه په قبرونو کې پراته ښکلي ځوانان دي د خپل زړه خبرې زړه کې دې سنبال کا دلته ډېر خلک د مینې قاتلان دي د خپل زړه خبرې زړه کې دې سنبال کا دلته ډېر خلک د مینې قاتلان دي. او دا زمونږ پښتنو دپاره یو بل شعر دی
چې په ښکاره به ژوندي ښکاري خو په زړه دننه مړه دي. په ښکاره به ژوندي ښکاري خو په زړه دننه مړه دي. شي هر مقام ته رسېدلی خو په ځای باندې پراته دي. زما وروڼو خویندو چې چېرته اوسئ، ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ، د یو بل په کار راځئ، یو بل سره مینه محبت کوئ، د نفرتونو نه، جنګونو نه، جګړو نه ځانونه وساتئ، د ژوند د زندګۍ قدر وکئ. ژوند ډېر ښکلی دی، ډېر قیمتي دی او خپله خور پښتنه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. دې سره ستاسو خور پښتنه غواړي تاسو نه اجازت په لوی الله سپارم. د الله په امان.